د شوګر نښې کورني طریقې او احتیاط. نن سبا شوګر یو عامه ناروغي ګرځېدلې ده، خو ډېر خلک نه پوهېږي چې دوی ته شوګر پیدا شوی که نه. اکثر وخت نښې ورو ښکاري، نو د وخت په تېرېدو سره باید خبرتیا ولرو. د شوګر عام نښې: که تاسو لاندې نښې ولرئ نو باید محتاط اوسئ. ډېر پښیمانه بولیدل، په ځانګړې توګه شپه کې، غیر معمولي تنده او د خولې وچوالی، ستړیا او کمزوري احساسول. وزن بې علت کمېدل یا کله کله زیاتېدل. زخمونه ورو رغېدل، د نظر ګډوډي، ژر لوږه کېدل، پوستکي کې خارښت یا انفیکشن. بیا که یو نه زیاتې نښې موجودې وي باید پام وکړئ. کورني طریقې او ورځنی احتیاط. د شوګر د کنټرول لپاره طرز ژوند بدلول ډېر مهم دي. خوراک ساده وساتئ. بیکري مواد او فاسټ فوډ لږ استعمال کړئ. شنه سبزیانې، دال، بشپړ غلې دانې او فایبر لرونکي خواړه زیات وخورئ. کافي اوبه وڅښئ. سهار په خالي معده نیمه ګرمې اوبه څښل ګټور تمامېږي. ورځنی سپکه ورزش او چټک قدم وهل ترسره کړئ. سیړۍ پورته کول، قدم وهل یا سپک ورزش د شوګر په کنټرول کې مرسته کوي. کافي خوب وکړئ او ذهني فشار کم کړئ. ډېر ټینشن او اندېښنه د شوګر کچه اغېزمنه کوي. ورځني عادتونه: د خوراک وخت مقرر وساتئ. ډېر اوږده وخت ناشته پاتې مه اوسئ. وزن په کنټرول کې وساتئ. پر خپله خوښه هیڅ ډول درمل یا کورني نسخې ډېر مه استعمالوئ. کله باید مشوره وشي. که نښې واضح وي شوګر زیاتېږي یا د کورنیو احتیاطونو سره هم کنټرول نشي، نو باید دا ستونزه جدي ونیول شي. هغه کسان چې د دودیزو او قدرتي طریقو سره علاقه لري کولی شي د تجربه لرونکي حکیم سره مشوره وکړي. که تاسو ته لارښوونه پوره نشي یا نور معلومات غواړئ، نو حکیم محمد امین راولپنډي سره اړیکه ونیسئ، څوک چې د طبي مشورو او هربل علاج له لارې مرسته کوي.